دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو ځینې انګلیسي مهم لغاتونه راخیستي دي چې د نن ورځې لومړی لغات دی مرسي و بخښنې غوښتنې ته ویل کېږي. د یو چا څخه چې بخښنه غواړي یا یو غلط کار یو چا څخه سوی موږ ته چې نانواتې ورته وایو، بخښه غوښتنه چې کوي غواړي چې بخښه وغواړي. او د دې لپاره چې موږ څنګه په دا جمله کې استعمال کوو، he asked his boss for mercy in to not fire him. د خپل مشر څخه بخښنه وغوښتله د دې په خاطر باندې چې د وظیفې څخه برطرفه نه کړي، د غلط کار کړی و، مثلا اشتباه کړی و په کار کې، نو د خپل مشر څخه بخښنه وغوښتله. دې ته چې وایي mercy. او ډایل چې دی د ساعت دغه دیوالي ساعت، د لا ساعت نه دیوالي ساعت هغه مخ ته ډایل وایي. نو مثلا د په جمله کې داسې استعمال وو I looked at the dial to see what time it was. ما و ساعت وکتله چې د ساعت و مخ ته مې وکتله چې څو بجې وې. هغه دیوالي ساعتونه نه دي، دې ته د دې و مخ ته ډایل وایي. او همدارنګه ایل و مریضۍ ته وایي، ناروغۍ ته وایي چې څوک مریض مثلا یا درد لري یا د یو درد څخه کړیږي، دې ته چې وایي ایل وایي. My brother went to the doctor to see what was ailing him. زما ورور و ډاکټر ته ورغلی چې وګوري دی څه تکلیف لري، دی ولې مریض دی، د مریضي له څه شي څخه ده. او سور درد ته ویل کېږي، دا که د ستوني درد دی که د بل ځای درد دی، مثلا سور throat. یو ډاکټر چې ورته پوښتنه څه کوي وایي د ستوني درد خو نه لري. د مثال په جمله کې وایو after lifting the heavy box Ahmad back was sore. احمد یو ډېر دروند باکس واخیستی یا صندوق یې د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، وروسته د هغه څخه دته د ملا درد پیدا سو، دې چې وایي سور وایي. او quarrel چې دی دعوې ته وایي، جنګ ته وایي، غالمغال ته وایي، یو چا سره په یو موضوع پر سر باندې کوي. وایي Ahmad quarreled with his wife about buying a new house. وایي احمد د خپلې ماینې سره پر دې باندې جنجال وکړي چې د نوی کور رانیولی و، د دې سره مثلا مشوره نه وکړي یا د دې خوښ نه و یا ګرانې رانیولی و، نو احمد سره خپلې ماینې چې وکړي جنجال یا دغه یو کې کورل یې درلودی. او همدارنګه ناډ چې دی سرښوونې ته وایي، لکه داسې مثلا موږ تاسې چې وایو سرښوونه هیډ شیک نه وایي، هیډ شیک چې مثلا هغه داسې حرکت وایي کېږي، شیک نشته مثلا په دغه کې. ناډ په دې شکل باندې پورته او کښته ته وایي، دې ته په سر باندې اشاره کول هم وایي. وایي I nod my head as I listen to the song. زه خپل سر ته حرکات کوم کله چې زه موزیک اورم یا موزیک ته غوږ نیسم. مثلا ځینې خلک دې سرشوري داسې کوي، مثلا یا دا حرکت کوي، هغه هندیان دغه دی چې کله موزیک څخه خوند اخلي د سندرې څخه، نو څه کوي دی سرشوري. د لغاتونو تکرار: mercy بخښنه غوښتل، ډایل د غټ ساعت مخ، ایل ناروغي یا درد یا مریضي، سور درد، او quarrel دعوا یا جنجال کول، ناډ سرښورونه. تر بل ویډیو د خدای